د نن ورځې مهم خبر نغمه طالبانو ته وایي نجونو ته ورکړل شوی خدای حق ترې مه اخلئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدای حق دې ترې نه اخیستل کېږي. ښاپیرې نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه یې دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی، طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هر ټولنه او هر زړه ورته ضرورت لري، هر انسان ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه دا اوس وینم ټول زما طرزونه دي، نو که دوی زما سندرې نه اوري نو طرزونه یې څنګه او له کوم ځایه زده کړي دي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او په کور دننه فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونې ښوونځي پرانیزي او طالبانو واک ته له رسېدو تر دا اوسه پرله پسې ویلي د نجونو د تړلو ښوونځیو لپاره په شرایطو او تګلارو کار کوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. نو کتونکو دا و چمتو کلی خبر، تر بیا ښه وخت، ښې چارې.